أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله ننبه د سورة نساء آيات نمبر 4 او یایم 74 بوایو انشاءالله. الله تعالی دې وینا حق دا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته د قران کریم باندې پوهه او بیا د عمل کولو توفیق راکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې آمین. د رکوع په شر کې مؤمنانو ته د جهاد د تیاری د اسلحه وغیرہ او بیا د منافقینو ذکر الله تعالی چې تاسو کې داسې خلک هم شته دي چې هغه جهاد ته نه وځي او چې تاسو ته تکلیف ورسیږي نو بیا وایي چې خدای چې زنه عمر سره او که تاسو ته بیا څه ګټه ورسیږي کامیابی غنیمت نو بیا وایي چې کاش چې زم دوی سره وای ما بوم غټه کامیابی موندلې وای. اصل کې منافق دنیا ته ترجیح ورکوي، دنیا یې خوښه ده نو د دنیا ګټې ته خپل مقصد وایي. اوس الله تعالی مؤمنانو ته د جهاد ترغیب ورکوي، په جهاد باندې تیزی ورکوي او داسې آیتونه په قران کریم کې ډیر دي د جهاد موضوع خپل د جهاد د ذکر او بیا خاص کر ترغیب ورکول. لکه یو ځای کې الله تعالی فرمایي چې کتب علیکم القتال، جنگ په تاسو فرض ده. بل ځکه الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنانو ته په جهاد باندې تیزی ورکا، تربیت ورکا او مؤمنان پوي ک په جهاد باندې. اصل کې ما تاسو ته دا از بار کړی دی چې مؤمن چې کمی دا به مجاهد وي، دا به د دین د غلبې لپاره خپل زندگی، خپل ژوند، خپل مال به قرباني، ځکه د غیرتی وي او دا دین د غلبې لپاره ګوري. دا دین صرف د عبادت نه دی چې عبادت دا چې مونږ او د روزي او حجونه او تهجدونه کوا، نه دین به غالب وي. لکه نن سبا چې دا کفر او د کفر ټولې طریقې غالب دي، لکه مثلا امریکا دا یا مثلا يهوديان دي یا زمونږ دا نیټونو کې چې څه دي، هر څه چې دي نیټ ته ګوګل دی وغیرہ دا غالب دي. اوس موږ دې ته محتاج یو، امامت دې ته حاصل دی. مؤمن به په داسې حال کې پریشان وي او دې به کوشش کوي چې الله تعالی دا دین غالب وي. ځکه چې الله تعالی فرمایي قران کریم کې چې هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله. د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مالي غلې دي د پاره ده چې دا دین به غالب په نور دینونو باندې او دغه به د مؤمن مقصد وي، دغه به د مؤمن زندگی وي. نو د دې وجنه الله فرمایي چې فل یقاتل، بس پکار دی جنگ دی او کی فی سبیل الله د الله په لار کې، یعنی بس چې کم خلق د الله په لار کې جنگ کوي الذين اغو کسانو سره یشرون چې غي خرڅي الحیات الدنیا، ژوند د دنیا، بالآخرت آخرت مقابله کې. دا لفظي معنی موکله. اصل کې اشترا یشرونا د دې معنی ترجیح ورکول دي، اغستلو ته هم وای او خرڅولو ته هم وای. لکه مثلا ته بازار ته لاړې ته 100 روپۍ اخلي، یو کیلو چینی اخلي، نو تا ته دی وخت کې د 100 روپو نه د چینی ضرورت ده، نو چینی اغستلو ته وای او دکاندار ته د چینی نه د 100 روپو ضرورت ده، نو اغل ته دکاندار ته وای کم شي ته چې څوک ترجیح ور کوي هغه ته ویل کی. نو دا اغستو خرڅولو دواړو ته استعماليږي. دلته معنی دا ده چې دنیا زندگی ته ترجیح ور کوي په مقابله د آخرت کې، خو خی دنیا زندگی آخرت په ور کوي، دنیا په اخلي. آخرت غم نه کوي، دنیا د بار غمجن ده. کافر اټول هم د غرنګي دي، اټول هم د غسی کوي. بهر حال نو دې ته پکار دی چې دې سره دې جنگو کې د الله په لار کې. نو ومن او څوک چې یقاتل جنگ کوي فی سبیل الله د الله په لار کې فیقتل، بیا دې قتل کړي شي، نه شهید شي، او یغلب یا غالب شي، نو فسوف نو دې زرد نؤتیه چې مونږ به ورکو دته اجرن بدلا عظیما ډیر لویا. ظاهر خبره ده چې انسان جهاد تزي خو یا به شهید کیږي او یا به کامیاب واپس راځي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله
وعده کړی دا ذمه اغستی دا څوک چې د الله په لار کې وزي یا به شهید شي لویه کامیابی ورته ملاو شو جنت یقیني ملاو شو بلکې الله ورته ژوندۍ ویلي دي چې الله په لار کې څوک شهید شي او یا به کامیابی سره دنیا کې کور ته واپس کم نو دا هم ډېره لویه کامیابی ده نو دلته خو چونکې د جهاد او د جهاد په نتیجې کې د شهادت یا د غلب کېدو ته الله تعالی ترغیب ورکوي او د منافق په مخالفت کې د مجاهد زندگی الله تعالی بیانوي نو دی وجنا دی آیت کې ترغیب د مؤمنانو ته د جهاد په کولو باندې دی به جهاد کوي او دی به ټول عمر دین غلبې لپاره پریشان وي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمار احادیث دي د حدیثو په کتابونو کې باقاعده د جهاد بابونه محدثینو قائم کړي دي لوی احادیث دي مثلا یو څو حدیث تاسو واورئ چې تاسو په ذهن کې د خبره ډیره واضح شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو سړی پوښتنه وکړه چې یا رسول الله یو سړی به د ځان لپاره د مال لپاره د دولت لپاره یا د نوم نشان لپاره به جنگ کوي نو او یو سړی به د الله په لار کې جنگيږي نو څوک ته چې الله په لار کې جنگ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الله پر لار کې جنگیدون کې هغه سړی دی چې هغه غواړي چې الله تعالی د دین دی غالب شي الله د پاره د الله تعالی دین د پاره جګړه کوي دا د الله په لار کې دی بخاری شریف حدیث ته دا همدارنګ یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچېری یو سړی په داسې حال کې مړ شو چې نه جهاد کړو او نه د جهاد ارمان کړو چې کني زه دیم جهاد تلاړ شم دا ارمان نه وکړي بخاری او مسلم دواړو حدیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د منافقت په یو شاخ باندې مړ شو دی مسلم شریف حدیث دی دا چې کني د منافق مړ شو بیا دغه چې د جهاد نه ارمان کړي د جهاد ته تللی دی همدارنګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دی هغه فرمایي چې تاسو کې ټول نه بهترین کس هغه دی چې هغه په الله په لار کې مال او ځان سره جهاد کوي دا د بخاری شریف حدیث دی همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما جهاد او شهادت سره دومره مینه ده چې زه غواړم چې زه د هر جهاد لخر سره اوزما او بیا دي شهید شم بیا دي ژوندې شم بیا دي شهید شم بیا دي ژوندې شم بیا دي شهید شم یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل د شهادت ارمان کوي او زه د دام د مسلم او د بخاری او د مسلم دواړو متفقون علیه حدیث ته الله تعالی دې موږ تاسو ته هم دا درجه را نصیب کړي چې جهاد تلاړ شو الله تعالی په لار کې شهیدان شو دا ډیره لویه درجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت کې 100 درجې دي او هر درجه په منځ کې د دنیا او زمکه او د اسمان برابر فاصله ده او دا الله تعالی د مجاهد لپاره جوړی کړی دي دا درجه دام د بخاری او د مسلم دواړو حدیث ته همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې خپې د الله په لار کې ګرد اوهي د الله تعالی د دین د غلبې لپاره jihad په لار کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خپو باندې دا چې سړی باندې به جهنم بند دی دا به جهنم به د باندې حرامي دی به جهنم ته نزي بخاری شریف حدیث دی دا همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت د تورو د لاندې دی یعنی کم سړی چې توره او توري سره مینه کوي او الله په لار کې جنگ کوي نو جنت خو د تورو د لاندې دی الله دې موږ تاسو ته هم دا سعادت نصیب کړي او د دې لار کې د الله تعالی موږ ته شهادت نصیب کړي آمین ثم آمین نو تاسو مانس د کوي اوس فلیقاتل بس پکار دی چې جګړه دیو کې فی سبیل الله د الله په لار کې الذین او کسانو سره بس پکار دی چې جګړه دیو کې ان د مسلمانان بس جنگ دیو کې په الله د الله په لار کې هغه کسان چې خرڅوي ژوند د دنیا په آخرت باندې و من یقاتل او څوک چې جنگ کوي فی سبیل الله د الله په لار کې فیقتل نو دې شهید شي او یغلب یا غالب شي فسوف نو دې زرد چې نؤتیه منګه باورکو خپل طرف نه دتا اجر عظیم اجر ډېر لوی بدله باورکو دتا د دې آیات معنی یو ری بیا ووري چې معنی کې غلطی تاسو نه مونږ شي تیزی کې بنده کله غلطیاں وکي الله تعالی دې موږ تاسو ټول غلطیاں معاف کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلیقاتل بس پکار دی چې جنگ دی اوکی فی سبیل الله د الله په لار کې الذین اغا کسان یشرونا
چې ورکی الحیات الدنیا ژوند د دنیا خرڅی ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په مقابله کې دا بنیادی طور باندې تعریف ته د مؤمن یعنی چونکی مؤمن دنیا ورکی د آخرت په مقابله کې دنیا ته ترجیح نه ورکی دنیا کې نقصان ته نقصان نه وایي چې کله آخرت په اخلي نو که ځان لاړ شي او کمال لاړ شي په خوشحال یو نو دا خلق د پکار دی چې جګړه وکي ومن یقاتل او څوک چې جنگ کوي فی سبیل الله د الله په لاره کې فیقتل بیا قتل کړي شي یعنی شهید شي او یغلب یا غلبه بیا مومي غالب شي غازی شي نو فسوف نو ډیر زر دی نږدې دا نو اتیه چې مونږ به ورکو دته اجر عظیمه بدله ډیره لویا